سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي هرات کې د زلزلې د مړو شمېر 2053 تنو ته رسېدلی. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرونۍ زلزلې له امله تر اوسه په 14 کلیو کې 2053 تنه مړه شوي او نږدې 1240 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي په پرونۍ زلزله کې 1320 کورونه هم نړېدلي دي. خو یو شمېر نړیوالو اژانسونو بیا د طالبانو د ځینو نورو چارواکو له قوله د ټپیانو شمېر نږدې 9200 تنه ښودلی دی. د طالبان د حکومت ویاند سیمې ته د ژغورنې د 10 ټیمونو د لیږلو ادعا کړې او زیاتوي د څښاک اوبه، خوراک، درمل او د البسې په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس هم په یو خبر کې لیکلي چې د هرات په زنده جان او غوریان ولسوالیو کې 12 کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. پرون د شنبې په ورځ دوو سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د شدت اټکل د رختار په مقیاس 6.3 درجې کړی، د هرات ښار په ګډون د زنده جان، کروبات سنگي ولسوالۍ او یو شمېر نورې سیمې ولړزولې. راشد خان د زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړه. د هېواد د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان په هرات ولایت کې د تېرې ورځې د زلزلې له امله د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ د دغې مرګونې پیښې قربانیانو سره د مرستې خبر ورکړ. خان پر خپله ایکس ټولنیزه رسنۍ لیکلي چې د نړیوال جام د لوبو فیس به د دغې پیښې د قربانیانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې چې ډېر ژر به یادې پیښې زیانمنونکو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین په لاره واچوي. ملا فضل الرحمن وایي پاکستاني پولیس د له افغانانو سره روان ظلم بس کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن ویلي چې د پاکستان پولیس د ټپوسانو په څیر پر افغان کډوالو بریدونه کوي. هغه ویلي پولیسو د افغان کډوالو پر جایدادونو ولکه ټینګه کړې، پیسې ترې اخلي او یوه او بله پلمه یې ځوروي. نوموړي پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې پر افغان کډوالو د دې روان ظالمانه بریدونه ودروي. بلخوا سراج الحق د افغان کډوالو د شړلو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې د پاکستان د حکومت دغه بیړنۍ پریکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیاوې لا پسې زیاتې کړي. هغه د پاکستان لنډمهالي حکومت ته په خطاب کې وویل په دې نازک وخت کې دښمني مه کوئ. سراج الحق د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ویستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو په اړه دې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال به ډېر ژر په څو مرحلو کې وباسي. د اسرائیلو جګړه 250 تنه وژل شوي، تر 1000 زیات ټپیان دي. اسرائیل وایي چې د دې پر خاوره د فلسطیني وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 250 اسرائیلیان وژل شوي او تر 1000 زیات نور ټپیان دي. حماس غورځنګ له غزې تراړې پر اسرائیل سلګونه توغندي توغولي او هماهاله یې لسګونه وسلوال په ناڅاپي ډول د اسرائیلو سویلي سیمو ته ننوتي دي. دغه وسلوالو هلته ګڼ شمېر کسان وژلي او لسګونه نور یې چې ویل کېږي پوځیان او ملکي وګړي دواړه پکې دي یرغمل نیولي دي. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې پر غزې تراړې درانه هوایي ګوزارونه کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا تر 230 کسان پکې وژل شوي دي. حماس وسلواله ډله وایي پر اسرائیلو برید کې ګڼ شمېر اسرائیلي سرتیري نیولي دي چې ځینې لوړپوړي افسران هم پکې دي. د حماس د سیاسي برخې مرستیال له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وایي هغه څوک چې موږ سره بندیان دي ټول زندانیان به پرې آزاد شي. ښایي د هغه اشاره به هغه فلسطینیانو ته وي چې اسرائیلو سره بندیان دي. اسرائیلو منلې چې د دفاع ځواک یو مهم جنرال یې هم یرغمل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید اسټون پرون د اکتوبر په 9 نیټه وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپلې دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، هسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی دی. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په هرات ولایت کې د پرونۍ زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې ده. ښاغلي کرزي په یوه پیغام کې لیکلي هیله من یم چې مرستندویه بنسټونه او سوداګر به له قربانیانو سره مرسته وکړي. پولیسو له ویرې شپه او ورځ په ویره کې تېروه. هندي رسنیو ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې وروسته د افغان کډوالو ژوند ستونزمن شوی دی. یو شمېر هغه کډوال چې د پناه غوښتنې اسناد هم لري وایي چې په ظالمانه ډول د کراچۍ پولیسو د نیول کېدو له امله شپه او ورځ په ویره کې تېروي. ټرسټ آف انډیا رسنۍ په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په 2 سیمو کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه راپور جوړ کړی دی. افغان کډوال چې د اوسنیو شرایطو له امله ډېر کورنیو د بیرته ستنېدو پرېکړه کړې او یو شمېر یې د چمن له لارې افغانستان ته ستانه شوي هم دي. یو شمېر دغو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د کډوالو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي.
برتانیا او ویانا کې د افغان سفارتونو کونسلي خدمات وځنډول شول. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي په برتانیا او ویانا کې د افغانستان سفارتونو کونسلي خدمات تر بلې خبرتیا وځنډول شول. په دې خبرتیا کې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند پر ټویټر پاڼه خپره کړې راغلي چې ټولو هغو هیوادوالو ته چې په برتانیا او ویانا کې د افغانستان سفارتونو ته د کونسلي خدماتو لپاره مراجعه کوي خبر ورکوي چې په دغو سفارتونو کې د نه شفافیت او د بهرنیو چارو وزارت سره د نه همغږۍ له کبله کونسلي خدمات سر له نن څخه تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه بلل کیږي. له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره پنډغالۍ جوړیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د کندهار په سپین بولدک او د ننګرهار په تورخم کې د کډوالو لپاره لنډمهاله پنډغالۍ جوړوي. دوی وایي دغه پنډغالۍ به د لنډمهال لپاره وي چې نوي راستنېدونکي کډوال پکې میشتېږي. د کندهار مقام رسنیز دفتر رسنیو ته په لیږل شوې خبرپاڼه کې لیکلي چې کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیالو له پاکستان او ایران څخه د راشړل کېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالو پنډغالو د جوړولو کمیسیون مشر ریاض ولایت ته سفر کړی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان څخه د راشړل کېدونکو کډوالو لپاره لنډمهاله پنډغالۍ جوړ کړي. د کډوالو چارو وزارت داسې مهال راستنېدونکو افغان کډوالو ته لنډمهالې پنډغالۍ جوړوي چې د پاکستان حکومت له لوري د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره یوازې 2 ورځې پاتې دي. د همګړۍ 4.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي او څه د پاسه 1 میلیون قانوني اسناد نه لري. د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د 5 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په حضور کې نن د اوبو او برېښنا وزارت او خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د 50 کیلو ولټ مزي غځولو او د انرژۍ د 4 نور مهمو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د چارواکو په وینا د دغه پروژو په پلي کېدو سره به له ترکمنستان افغانستان ته 1000 میګاواټه نوره برېښنا وارده او ورسره به د کابل او ګاونډیو ولایتونو د برېښنا د کمښت ستونزې لویه برخه هواره شي. وروسته خبر ده چې د کندهار د خکرپور دروازې 2.7 کیلومتره سړک د قیر کولو چارې پیل شوې. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې یاد سړک د 104 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د کندهار ښاروالۍ ویلي چې د 90 میلیونو افغانیو په لګښت به د یاد سړک د دویم فاز چارې هم په راتلونکو 3 ورځو کې پیل شي. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور سره حاضرېږم په الله مو سپارم. د الله په امان.